موږ واړو زه د 15 کال وم چې مور مې مړه شوه ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو او یو خور مې وه هغه هم باچا خان جیل کې هغه چې هغې له رګونه ونه وهل هغه دې په پانه کې مړه شو بیا د هغې نه پس موږ نیال ویولو نیکه مې 57 کې هغه مړ شو نو بس بیا موږ داسې یو بورډینګ کې د اسلامي سکول باچا خان جوړ کړی و هغه وی که خپل زامن ولنه راولم نو خلک به چې د غریبانان زامن یو شان سکول کې دی او دا خپل خو سکولونو کې جوړې مونږ هم هله بوتلو پېښور کې اتمانزو کې نو سو یو خان ته کور به خلک وسل ته پټکور به ناستو قرآن او حدیث او دا بلوغ المرام او اصل محادث قرآن شریف هم بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول دا اسلامي علمونه مې د باچا خان دا خیال وي دې مولا کومه هغه وایي چې مولا په کار دی چې هغه په مولیانو ډېر اثر دی دا خو به هر یو شي سیاست اړخ ته وکړه نو هغه چې انډیپینډنټ یو په خېټه موړي نو هغه حق خبره به کولی شي نو د هغې دپاره زه دا کې ورټینګېدم نو هغوی سره نه لسم مې ملته پاس کړ بیا دلته کالجونه نه اخېستو انریکګنایز کړو نو د هغه وړوکوالي خو ډېر تکلیف تېر شوی دی هغه کیسه کول پسې وخت خو زموږ نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کې ډېر بد حالت کې موږ هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده دا 3 روپۍ د میاشتې د بورډینګ خرڅ په 3 روپۍ د میاشت کې موږ څه راکوله څه راکولي شو او ډېر ارزاني شو نو بیا هم څه راکولي شو بیا مې کاکا د انګلینډ راغی ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو هغه راغی نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ مانګ وکړ ډېر وې دا هلکانو زندګي تباه کړه زموږ د فیملي ستا نور هلکان چې ورسره د ولي او د علي نو دوی خو یې واخېسته ډېردون سکول ته یې بوتلل نور هم 315 نور شدید عمر ماشومان وو زموږ خاندان کې او زه چونکې بیا نهم لسم کې وم نو هغوی چې ده بوتلو څه ضرورت دی زه بیا د جامع ملیه نه مې لسم پاس کړ او بیا هغوی واخېستم بل کالج نه اخېستم نو دلي ته لاړم هغلته هم دغه غریبانان وو هغوی سکول سره پیسې باندې کار سره ډاکټر ذاکر حسین زموږ دغه پرنسپل و او داسې زړې مړې بنګلې بیا واخېسته قرول باغ کې هغې کې بنګ ناست اوس خو ډېر عالیشان عمارت جواهرلال والا په لکونو کروڑونو روپۍ ورکوي او کلاک یې ډېر زبردسته اردو یونیورسټي جوړه کړې ده هغه وخت کې هېڅ نو هلته زه هم یو کال هلته وم بیا عربي مربي خو ما دلته ویلې وه داسې به مې ویلې لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو نو هغه هلته چې لاړم نو هغه عربي کتاب هغه استاد چې راکړ نو هغه ته صفا له ما ټول ووایه نو هغه ما ته چا بیټا تم سکھاوین کو اسلم جراجپوري نوم او هسټوریا نو مشهور نو هغه خپل تاریخ لیکو ما هلکان ته عربي خو خپل کلاس ته بیا د امتحان پر ورځ باندې باچا خان تار و چې راشه کړي دی ارجنټ دی خدای وار مې خطا شو په بده ورځ باندې همدغه شانتې امتحان مې پرېښود امتحان چې یوه ورځ نیمه پاتې وه نو چې رایم دلته وي چې دا بچه سقو بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب جاب رالیږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسټ ایډ او بالکل میډیکل ډپارټمنټ د فوج کې نشته نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي تیار شوي دي ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشن موږ 22 تله هلکانو د کالجونو نه وله راوښ کړو ټول په سیکنډ ګیر والو نو څه خو د افغانستان سردارانو زامن وو څه دلته دې خلکو نو زه هم پکې باچا خان افر کړی وم 10,000 روپۍ دا یو زوی ما ورته زه څه ګډور یم زما یې تپوس مې پوس ونه کړو خو بس زه وایي ها نو هغه چې مونږ ټریننګ میننګ وکړو هغه فرسټ ایډ مې د کور دی راله جوړ کړی پټۍ تړل سټیچر بیرر کې داسې به زخمونه چته وي او داسې به وړی هغه سم وکړل بیا پرنګیانو پاسپورټونه نه راکولل نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړه بیا کوټې ته مې بابا ویله لاړ ورته چې ته راځه موږ سره اشنارو کې دېره شه او موږ به دلته کې د دې نه موږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او مومندو کې حاجي صاحب تور نو زموږ رشته دار هم دی او مشر د خپله هم دی نو د مومندو لښکرو کې نو تابع په تخت کې نو هغه ورته وایي چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي وینه تویول د کفر ګڼم او بس زه به اشلي ته لاړ شم او دغه نو بس هغه بیا د میشن پاتې شو بیا ما ته جامع ته لاړ شم بس ما سدیاګرمه شروع کړه نه زه مې چېرته نه ځم جامع اظهر ته لاړ شم نه مولا کېږم نو بیا کاکا مې ته وایي چې پرې داسې ژوند دی خو لا خراب کړو خو چې اوس په دې اخره خو زه زده کړي نو لنډن ته ولېږلم نو هلته یې مولا کره ولېږلم نو هغه سره مې یو کال یو نیمه سره وم خو هغه ما ته څه خول مول نه خپل ورته خول اولډ ټسټمنټ نیو ټسټمنټ خو ټول ما راته خو ما به عربۍ کې ورته یعقوب وي هغه به ته جیکب وي ما به یوسف وي هغه به جوزف وي
نو بیا دا نه بیا پاسپورت واښو د هډ ماستر صاحب د مالو د هډ ماستر په لاس لیکلي د سرټیفیکټ چې د لسم پاس کړی دا فلانه جبه ول ورته دا دی غري په هغه زه د امریکا یونیورسيټي اکسپټ کړم مالته کیمیکل انجینرینګ په کلاس کې دا ټول جوړول چې زده کړ دا بابا مې دا خیال چې ټول زموږ د وطن د سيزونو چې دینو دا پنګان را میټیریل وړي هغه ته کې د فینیشینګ لرا کې نو هغه چې د هر یو قصب له خپل خاندان نه یا د خپل پښتنو کې یو لیکو لیکو ډاکټر صاحب زه ټریننګ لولې مدرسه اخره تختې اما ته تلاش تر چیرې د کور نسو خبر چې تر په کارخانه 100 روپۍ لګي نو چې د دې څه چل دی دا و چې خو اسنه دون خزوه د خدای په حواله و جی نو هغه لړم امریکا ته کالج کوم هغه کې ما یو څو کال تیر کړل دغه چې اخري پریکټیکل سه پاتې شو نو بیا ما تقریبا جلال مې د ضبط شو ټول پم خلکو چې چا سره وي بس کې ناستل په وي خو چې لړ ختم شو دي نو ټول خاندان الکان گیر شو خور مې یو سکول کې ګره شو انګلند کې نو ډاکټر صاحب ویل ور په ډرپشا کې سکول کې ګره شو زه په اکسفورد کې ګیر شو زه امریکا کې ګیر شم دا شان ټول مونږ در په در او خیر هغه ډاکټر صاحب چې زما دوه کاله مشر مو بیا ام کړو بیا بیرسټر شوم نو اوس کوشش وشو کوم مور پیرنګیا و نو پیرنګیا نه کوته خو دا وتا یعنی خو ځکه کو نه غراغ راورسي خو ته مې اشته هغه ته کمال د کور نه خط نه حساب نه اسم علي ډېر تکلیف کې عمر تیر کړ ولا ما پرنسپل هغه دا کالج په فوج کې نوکر کړم یونیورسيټي کور ته کې څه وته یونیورسيټي کډټ کور نو بیرس کې بوسې د ما غاله کانو سره کیفیټریا کې وډیا خو او چې خاصه بیره به هم پیرا کولی کاری نه بیره کولی بیا چې درالم دلته نه مې واپس کړو ته بیا تر دې چې مې جان هغه مال په لګ شان رولې کړې د لندن درسېدې شم بس او ما ته چې ما دا کورس خلاص کې بیا را شو دا خو ما ته اوس نه کېږي ما باندې تکلیفونه تیر شو لګې تندې نو ما سره د کورس زم کلی تا البته په کور راځم کوم دی کالج را برا غونډه کوم نه کوه زم کې مې بس بیا برا شم کورس مو خلاص کوم کورس پریکټیکل څه پاتې شو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړو نو هغه چې زراله مدلته بیا باچا خان لیدل لاړم دلته کې خلکو شکایتونه ورته کول چا به ته پرنګانو جامع غوندي چا ته ټوپه پسې را پسې خدي خمرګراله تر هټ والی پسې نو ته وغه دا خپل سره درسه چې پسې تاسو ولې خپل کېږي بیا ما سره ډیر خو یو کرنل من اخر کې سره شته په هغه په پټو تطلم راتنه ما به درون کې نه په وجره کې چې سم د خانانو په شان ته په اسماني ټټ دی خو کټ دی خو دغه جوړ کړی دی زم ډېر تنګ شوم او بران تنګ شوم باچا خان ته خطونه ولیکلي د دې مر پرسم رواج نه پیګو دا دی هغه چې زلاړم هغه د مانه ټیکټ میکټ واشته دی جواهرلال لولېګل چې دا زوی د ما ټول امریکایي شوی دی او دی ورکې لګلم مته هم لایف هم نو چې وړونه مور مړ شو امور مې ډېر په حالت کې مړ شو خو باچا خان خپل هغه سوانه امریکا کې لیکلي آیا مولا هغه ته چې دا کټه تو شو بس ځان افریقا د په دې ته مړ شي دی او بچ شو بس هغه ما وکړ نو په سبا لا هغه نه جوړ شو بچ جوړ شو په درې مورزه کټه پاسې ته ما هغه لاره ګورل نو ما دا نه منل خو به خبر کول خو چې بچا خان بایوګرافي کې مولې د نو بیا ما منل هغه بیا زه بلارم جواهرلال سره یو کال ته ما الهاباد کې بیا د بهار ارز کې کړه 1935 کې دلته هیڅ تنظیم نه وای کې 75 خلک ګورنمنت منل چې مړ شي خو ډېر خلک مړو او هیڅ د ریلیف تنظیم نو د هسپتال نو سټریچرز نو اوس خو هرڅه له ګل لاړ شي کړه خو پیرنګان وخت د هندستان د قصې پراتو ځخمیان مړ کېدل نو ډېر پقاش او خصم غوسه نه کو نو ته ډېر سخت تخلونه کړن چې بس راغی نو زه خو جیل ته روان یم دا لور وایم درا دا غوړو کې 115 کال بوه هغه به داسې یوشتو دویشتو ما نو موږ ته چې ما تاسو له ټیګور یونیورسيټي کې تنظیم کړی تاسو دواړه باندې ځئ نو بس موږ دواړه هلته لاړو بیا خو کالج کې چې کو داخله شو زه اون لاړم جرنالیزم زما مضمون مې درد کوم نو نو مال یو مضمون هغه استاد راکوم به یو غنټه کې خلاص کوم نه کول بیا به ټول زه خوشی ګرځیدم خدای سو کوم ا ټیوټر د موږ شو پرسن ټیوټر زما د اندرا نو دا آرټ کالج پرنسپل آرټ کالج کې تر ټګور یو میوزیک کالج یو پینټینګ یو کالج اف ډانسینګ یو دا سکلپچر نو ډیر هم خراب حالت کې وایي دا کچا کوټي وایي کې بوسي د پاسه په سفرو جی
ماران به پکې ګرځېدل. هغه بیا زه تنګ شوم، خوشې باسې ګرځېدم. نو هغه پرنسپل ته ورغلم، یوه ورځ مې زه څوک یم چې څه کوې کوه. خو 2-3 ورځې ورغلم نو ما یاره خو په لیونۍ وړېدلم. ما ویل ښه ده نو. بیا هغه آرټ کالج کې یو د هغوی استاد و، یو سکلپچر استاد و. نو بس هغه سره زما دوستي شان شوه. زه هغه سره ورځ هغه سټوډیو ته لاړم. دلته سټوډنټان ناستو، د خټې نصیبونه مې نه جوړول، ډېره ښه خټه ولې جوړه کړې وه بندېداره. نو ما هم راواخیسته لکه شان په میز مې کېښوده وه. چیندخ مې جوړ کړه، که چارمخ کې خوسه مې ترې جوړ کړل. داسې مې 2-3 څیزونه جوړ کړل. نو هغه هغوی پرنسپل ته وویل چې ته راشه، دی هلک کې خو څه چل دی. نو هغه چې راغی نو هغه ورته وویل چې دا خو ډېر دی ګفټډ دی او دا د هغه دی، خو یې دته مه وایه. بیا نور هغوی به مونږ به چې په پکنیک یا څه باندې به تلو، دا اوچ رنګونه به یې راواخېستل ټول ځان سره، استادان او ملکان هم، ځکه چې پینټینګ مینټینګ سامان هم نه شو وړی. نو هغې باندې به سکیچینګ میچینګ کوه. دا کریان که نه کوم چې اوس زما دلته کې هغه شوي دی، هغه زما هغې باندې کوم. زه خو اوس مکس کوم کریان او کله نه کله آیل کلرز، کنې کریانز او پوسټرز ټول زه ګډوډ استعمالوم. نو د هغې پته نه لګېږي دغه ته آرټسټانو ته چې ګوري ورته، نو هغې کې بعضې افیکټس پکې داسې وي چې هغه پوسټر کلرز کې نه شي راتلی، ځکه چې هلته ما کریان استعمال کړي. خو هغه یو دوکه شان دی چې څه یې کوم نو هغه بس بیا د هغې ځای نه رالم شانتینیکیتن. بیا یو څومره پس یو کال پس مې بابا راغی، د جیله را خلاص شو، نو هلته راغی. د هغې پر زه بیا د هغوی د یونین صدر وم. نو هغه جنکو هلکانو ته ډېر لوی هغه سړکونو باندې ورته ګلونه جوړ کړل او دغه یې جوړ کړل او میوزیک کالج جوړ ورته، هغوی ورته ټول دا سازونه غنګول د ټیګور دا ګډې دی ورته جنکۍ هلکان ټول ډېر خوشحاله شو بابا. خو چې وردې ته راغی نو ګاندهیجي ته یې وویل چې دغه ځای زما د زوی لپاره ټیک نه دی. ټول بنګالیان مې تور تور دی، غني پکې دا سپین سپین د ګلاب پسې به ښکاري دی. ټیک جګه نه یې مې غني کړي، و ټیک نه یې. خیر بیا جي پرنسپل راپسې راغی وردې ته، او ګاندهیجي ته یې وویل چې دا انته پرېږده. داسې هلک نه 50 کاله کې نه دی راغلی. ټیګور مله خط ورکړی چې پرېږدی چې دی آرټسټ شي او دغه شي او د دوستان نوم به وشي. خو بابا مې ویل چې که د سور رنګ په کاغذ ولګوو که شین ولګوو نو د هندوستان په دنیا کې به څه فرق راشي. نو ګاندهیجي ورته ویل ټیک دی خان صاحب. بس نو دواړو بوډاګانو ویل چې بس مزل ته. نو زه نه شلم. نو بیا بابا مې چې ته ترو کارخانې ته لاړ شې او هغلته کې خپل پریکټیکل لیسه خلاصه کړه. نو زه د هغه ځای نه ترویو کارخانه کې لاړم، نوکر شوم. هغه کوم ډول وه کارخانه؟ ګولاګو کرنات یو پې کې وه. دا سیتاپور ته نږدې وه، د کوم د شیخ جواهرلال ښځه چې د کوم کلي وه. نو هلته زه 9 کاله وم. نو هلته سوپروایزر شروع شوم او بس څوکې ته یې لاړم. چیف کیمیسټ شوم او ورسره انجینیر هم او داسې دواړه شوم. زه کیمیکل انجینیر هم دواړه یم. نو بیا هلته کې وم. نو بیا دوی دلته تخبیه کې لامل جوړو. نو هلته زما کې دا کیوریاسټي وه چې یاره پښتانه به انډسټریل لیبر شي که نه به شي، او څنګه به دوی کوي او دوی به څنګه ومني ډیسپلن. دوی خو داسې خودداره شان خلک دي، ملک به دوی کار څنګه کوي. نو دغه کیوریاسټي د وجې نه هلته ما ډېر ښه پوسټ مې و، ډېره تنخوا هم ډېره وه، د دې د 5 چند وه هلته. خو زه رالم د عامل مې هم جوړ کړه دلته. یو زوم یو چک وه مې د بالاحصار نه روغ که پیرنګان نیولې وه، جنګ روز چینګ د عامل شروع کړ. نو هغه خو جرمن سیټیزن و. نو بس ما هغه دواړه شروع شوه ته نو جوړم که. نو کله نه کله به کېناستو خندل مې هم ځان پورې، ځکه چې څنګه ډاکټران چې وو نو هغوی خو نټ او بوټ کې فرق نه شو کولی. هغوی په دې نه پوهېدل چې اوس په تخبیه کې خو سایډینګ هم نشته چې هغې باندې زیاتي د ریل هغه ډبې ودرېږي، خو یو لاین تللی دی. اوس دا مشیني به کوزه وکړم زه. نه خو خیر مردان کې مې یو سایډینګ صحیح کړو، نو هغه هماغه سټیشن ماسټر ته وویل. خو بیا کریز نو بیا هغې له ما کرین جوړ کړ دلته په هغه د اوسه پورې ولاړ دی، په پاټلۍ د پاسه مې لګاوه. یو 3 دغه ګرډز هم داسې ولګوله، منځ کې پکې پولي واچوله. بیا د هغې هغه حصې یو ټوکړه د هغې 4 ټنه 6 ټنه به وه. دلته کې 2.5 ټنه غټه لارۍ نه وه. هغه به څه په چلونو میلونو مونږ هغه